د رامپور کلي دوه سکنۍ خویندې سیما او راده نه مور لرله او نه پلار، یوازې یو بلې د ژوند یوازینۍ ملاتړي وو. د دوی کور تر کور کم او تر نړېدلې جونګړې ډېر ورته وو. دیوالونه یې چاودلي وو، د چت نه به اوبه څڅېدلې او دننه یوازې دوه زاړه چټیانه یو زوړ تنور پروت و. خو بیا هم د دوی په زړونو کې هیله ژوندۍ وه. سیما به اکثر ویل: راده، موږ که څه هم غریبان یو خو مات شوي نه یو. تر څو چې ته راسره یې خوري زه ځان ډېر شتمن احساسوم. یوه شپه سخته یخني وه. دواړه خویندې بېله کمپلې یو بل ته نښتې ناستې وې. راده په رپېدلي غږ وویل: خورې، ډېر یخ دی. سیما هغې ته غېږ ورکړه او ویې ویل: غلی شه، زه خو درسره یم، مه ژاړه. یو ماښام سخت باران او د برېښنا درزونه وو. دواړه له مزدورۍ بېرته را روانې وې چې ناڅاپه یې د یوه نوي زېږېدلي ماشوم د ژړا غږ واورېد. دواړو د غږ لور ته منډه کړه. هلته یې یو کوچنی ماشوم ولید چې په خټو کې لوند پروت و. د سختې یخنۍ له امله یې بدن شین اوښتی و. راده په ژړغوني غږ وویل: خورې، دا خو به مړ شي. بیا یې ماشوم په غېږ کې واخیست او ویې ویل: نن دا زما ماشوم دی. هغه شپه په کور کې ان د شیدو یو څاڅکی هم نه و. ماشوم ژړل او ژړل. راده په وارخطایي وویل: خورې، موږ خپله د خوړلو څه نه لرو، دا به څنګه وروځو؟ سیما د کور کونج ته ولاړه، خپل زور دستمال یې راویست او ویې ویل: زما سره نور هېڅ نشته، بس همدا دی. دا ماشوم آرام کړه. سیما په باران کې لمده د ټول کلي دروازې وټکولې. مهرباني وکړئ، لږې شیدې راکړئ، زما ماشوم وږی دی. خو خلکو به شړله. ځه له دې ځایه. اخر کې سیما د سړک پر غاړه کېناسته او په ژړا شوه. هماغه وخت یوې بوډۍ نیا د هر څه ولیدل او لږ شیدې یې ورکړې. سیما هغه شیدې داسې په لاس کې ونیولې لکه ټوله دنیا یې چې ترلاسه کړې وي. دوی د ماشوم نوم راجو کېښود. راده په مسکا وویل: خورې، دا به زموږ غریبي ختمه کړي که نه؟ سیما د امید په سترګو ورته وکتل. هو، خامخا به یې ختموي. اوس لوږه د 3 کسانو وه، خو ګټه هماغه لږه وه. سیما شپه او ورځ مزدوري کوله او راده به ماشوم ساته. ډېری وخت به دواړه په خپلې وږې پاتې کېدلې، خو راجو ته به یې خواړه برابرول. یوه ورځ راجو سخت ناروغ شو. بدن یې په تبه ونیوله. ډاکټر وویل: درمل باید واخلئ، که نه ماشوم به ژوندی پاتې نشي. خو د درملو لپاره پیسې نه وې. هماغه وخت سیما د خپلې مور وروستۍ نښه خپلې چوړۍ له لاسه وایستلې. راده په ژړا وویل: خورې، دا مه خرڅوه، دا خو د مور یادګار دی. سیما د اوښکو ډکو سترګو وویل: که نن دا چوړۍ وساتم نو زموږ ماشوم به ونه ژغورل شي. راده ورو وویل: خو دا خو موږ خپله وینه هم نه ده. سیما د هغې لاس ونیو او ویې ویل: رښتې په وینه نه، په مینه جوړیږي. وخت تېرېده. راجو ورو ورو لوی شو او ښوونځي ته لاړ. خو یوه ورځ کله چې د ټولو ماشومانو په پښو بوټان و، راجو له غړې پښې روان و، نو یو هلک پرې وخندل. هغه هلک په ملنډو وویل: وګورئ، د سوالګر ماشوم راغلی دی. نور ماشومانو هم وخندل. هو، دا سوالګر بچی دی. راجو په ژړا کور ته راغی او ویې ویل: مورې، زه ولې غریب یم؟ سیما هغه په غېږ کې ونیو او په مینه یې وویل: ته غریب نه یې زویه، ته تر ټولو شتمن یې، ځکه چې ستا سره داسې مور شته چې تا سره مینه کوي. سیما د خپل کور نیمه برخه ګروي کې کېښوده او راده په څو ورځې وږې پاتې کېده، تر دې چې یوه ورځ د کمزورۍ له امله بېهوشه شوه. خو د دواړو خویندو یوازې یو خوب و: راجو باید لوی سړی شي. وروسته راجو ته د ښار په پوهنتون کې داخله وشوه. خویندو خپل هر څه قربان کړل او هغه یې ښار ته ولېږه. سیما د رخصتېدو پر وخت وویل: زویه، ښه درس ووایه او چې ورسېدې خامخا زنګ وهه. ښه ده مورې، پام کوم. راده هم په اوښکو وویل: په خیر لاړ شې زویه. په لومړیو کې به راجو زنګونه وهل، خو ورو ورو بدل شو. اړیکې کمې شوې او بیا بلکل بندې شوې. بل لور ته سیما به هره ورځ د کور دروازې ته ناسته وه. زوړ تلیفون به یې په لاس کې نیولی و او انتظار به یې کوه، شاید نن زنګ راشي. یوه ورځ راده ورو وویل: هغه اوس لوی سړی شوی دی. سیما موسکی شوه، خو اوښکې یې پر مخ راوبهېدې. آیا چې څوک لوی سړی شي نو مور یې وړه شي؟ وخت تېر شو. راده سخت ناروغه شوه. یوه شپه یې په کمزوري غږ وویل: خورې، که ماته څه وشول راجو ته مه وایه. دا خبره د سیما زړه ټوټې ټوټې کړ. د راده حالت ورځ تر بلې خرابېده او څو ورځې وروسته یې ساه ورکړه. د راده د مرګ خبر د کلي خلکو د کلي یوه سړي د راده د مرګ خبر راجو ته ورسوه او راجو همغه ورځ بېرته کلي ته راغی. کله چې هغه کور ته داخل شو، هر څه بدل شوي وو. هغه کور چې پخوا د مینې نه ډک و، اوس پکې خاموشي خپره وه. څو ورځې وروسته سیما غمجنه ناسته وه. راجو ورسره د خبرو هڅه وکړه. سیما ورو ورو د تېر ژوند کیسه پیل کړه. راجو ته موږ ته داسې پیدا شوی وې لکه د الله یو امانت. هغه شپه دې په خټو کې پروت وې، یخنۍ دې بدن شین کړی و، موږ خپله وږي وو، خو ستا نس به مو مړاوه.
کله کله به موږ بې له ډوډۍ ویده کېدو خو تا ته به مو شیدې برابرولې. دا خبرې اورېدلو سره راجو په ژړا سو. هغه د سیما پښې ونیولې او په اوښکو یې وویل مورې تاسو زما اصلي مور نه واست خو له هرې مور نه مو ډېر محبت راکړی و. او ما ستاسو لپاره هېڅ هم ونه کړل. د هماغې ورځې وروسته راجو نور ښار ته ستون نه شو. هغه د خپلې مور سیما ترڅنګ په کلي کې پاتې شو او خپل ټول ژوند یې د هغې په خدمت کې تیر کړ. د دې کیسې رښتیا همدا دي. رښتې په وینه نه بلکې په مینه او قربانۍ جوړیږي. چا چې تاسو له خاورو نه پورته کړي هیڅکله یې مه هېروئ او بریا تر هغه وخته نیمګړې وي تر څو خپل خلک درسره نه وي.